افغان کمانډو ځواکونو یو ځل بیا پر دښمن قیامت جوړ کړی دی. چې افغان کمانډو ځواکونو تازه چیرته عملیات کړي، څومره د هیواد دښمنان یې وژلي، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په ناوې ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو کارخونه د هوایي برید ښکار شوله. د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قل اردو وایي نن ورځ 11:30 بجې د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو کارخونه چې له مخکې تثبیت شوې وه د هوایي ځواکونو ګزار کې له منځه یوړې ده. د انفجاري مهماتو او ماینونو ترڅنګ 3 تنه ماین جوړونکي هم پکې وژل شوي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ کندهار ولایت کې هم 13 طالبان وژل شوي. د دغو عملیاتو په پایله کې د دښمن ته ګڼ شمېر تلفات اوښتي دي. د دې په خوا کې 120 کړۍ ماینونه چې طالبانو ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو تګ راتګ پر لاره کې ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو ځواکونو له لارې خنثی او کشف شول. ملي اردو ځواکونو دغه چاودنه مخه ونیوله او د لسګونو هیوادوالو ژوند یې وژغوره. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که به دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل